د کرخې ذکر بیا بیا ځکه کوو ګرانه وطنه د دې زخم درد مو نه هېرېږي. ټولو ته ښه راغلاست وایم. دا زما دویم ناول دی چې د امون عباسي نه پورې په دغه پښتنه جغرافیا باندې زه لیکم او بیا په دغه پښتنه جغرافیا کې پښتن ناخوالو باندې لیکم او بیا په هغې کې زه هڅه کوم چې په افسانوي ادب کې د قصې په ژبه باندې خلک د دغه جغرافیا په اړه باندې په دغه کې د شته سیاسي او ټولنیزو ناخوالو په اړه باندې پوه کړم. زما خیال دی ځای پورې زما د هسې ځای نیولی دی ځکه چې تورغم هم ډېر زیات خلکو ونازولو. داسې بله زما خیال دی چې په دې اوس وخت کې داسې پښتو ناول نه وي راغلی چې هغه د په کال کې 15,000 کاپیانې خرڅې شوي. تورغم په یو کال کې 3 چاپه خرڅ شوي. دا د دې ښکارندوی دی چې خلک څومره دغه مسایلو نه د پوهېدلو سره مینه کوي، دغه مسایلو په اړه باندې ځان پوهولو په اړه باندې څومره کنجکاو دي، څومره دې ته غریزه لري چې ولولي څه کېږي څه نه کېږي. بل دا چې دغه جګړې چې په دغه سیمه کې تېرې شوې یا دا کوم ناخوالې چې څنګه چې مروت صاحب ویل موږ خو د پسا انقلاب نسل یو، موږ هغه څه کتلي هم نه څه چې د دوی په وخت کې تېر شوي دي. خو دا زموږ په وخت کې چې دا کوم د انقلاب دا یو رقم تېر شو، دغه چې کومه زرګونه حادثې وشوي کوم چې د خلکو په ژوند کې په عملي توګه باندې تېرې شوې. خو دا داسې چې دا حادثې د مروت صاحب په وخت کې وشوې تېرې شوې بیا په موږ باندې تکرار شوې. کیدای شي که دا هغه وخت موږ ته رارسېدلی وی ټول پرې پوه شوی یا مثلا دغه وخت خلکو سره بیا بیا لیکل شوی خلکو ته خپره شوی نو کیدای شي بیا په موږ باندې تجربه شوی نه وي بلکې موږ به مخکې د مخکې نه لوستلی وي چې څه تېرېږي او ولې کېږي. ما چې دې کتاب د 15 صوبې نوم ورکړی هم په دې خاطر باندې ځینې خلک وایي چې په خپله ما چې دې کتاب ته نوم ورکړو نو ما پسې دومره خلکو مسنجر کې اخطارونه رالیږل چې ته ما ته چې ته پاکستانی ته پاکستان ته کار کوې، ته په خپله باندې سرټیفیکیټ ورکړې پاکستان ته چې افغانستان دې ستا 15 صوبې. نو ما ورته چې د خدای بنده چې کتاب چاپ شو ته یې ولوله. ما کتاب په دې نه دی لیکلی چې زه د سرټیفیکیټ ورکوم بلکې ما کتاب په دې لیکلی چې دغې دسیسې په اړه باندې یا د دغې یو قضیه یا فرضیه چې شتون یې لرلو د دغې هڅې په اړه باندې زه تاته هغه آګاهي درکړم چې د دغه نه موږ ټول عمر دپاره خلاص شو یا حداقل په دغه پلان کې هېڅکله څوک کامیاب نه شي. یو بل کتاب تاسو نو کتاب دا نه چې دا مکمل په سیاسي موضوع باندې ډاکټر په کتاب باندې خبره کوي، په کتاب کې مینه هم ده، په کتاب کې پوهنتون هم دی، په کتاب کې طب هم دی، په کتاب کې ټولنیز ژوند هم دی، په کتاب کې د رشتو خبرې هم دي، په کتاب کې د مینې خبرې هم دي او په کتاب کې جګړه او سیاست هم دی. اوس زمونږ ستاسې په دې سیمه کې چې دی دلته خو موږ په سیاست کې داسې راښکل شوي چې په هیڅ توګه باندې که تاسې په جومات کې هم ناست یاست هم د سیاست نه خلاصېږئ، نه د سیاسي بحثونو نه خلاصېږئ، که تاسې په مکتب او پوهنتون کې هم ترې نه خلاصېږئ او که تاسې په یو ځای کار کوئ هم ترې نه خلاصېږئ. مطلب که پوه نه شو نو بیا به باندې خلک سیاست کوي یا موږ په خپله باندې دغه څیزونو کې دلچسپي اخلو ځان به پې پوه کوو یا خلک چې حداقل چې موږ په یو څه باندې پوهېږو نو دا زموږ مسؤلیت یا یو څه چې ګورو یا د لیکلو توان لرو نو دا زموږ ستاسې مسؤلیت جوړېږي چې روان نسلونو ته حداقل د خپل حماس ته هغه څیز ور وړاندې کوو. ښایي زموږ نه په دې موضوع باندې ډېر خلک ښه پوهېږي خو دې سره دا وشي که چې موضوع د توجه حاصله شي نور خلک هم پې خبرې کول او په دې اړه باندې فکر کول شروع کړي. نور د کتاب په چاپ او دې باندې خبرې کوم. کتاب ټول 215 صفحې اول نه اخره پورې سره تړون او خبر او ورڅه. بیا د دې تړون چې و تازه وخت کې ګیلمن وزیر شهید شوی هغه یو غږ و یو رسا غږ و یو ځوان و مبارزه یې کوله د قام دپاره نو په دې خاطر باندې چې په بېرحمۍ ووژل شو بېدردۍ ووژل شو نو ما د کتاب تړون ما د هغه په نوم باندې کړی او کتاب چې ما هغه ځوانانو ته ډالۍ کړی چې کوم تازه په تازه باندې د پښتو ژبې د لیک لوست زده کولو تابع کړي. د دې نه مقصد زما دا چې تورغم ناول هغه کسانو ولوستلو چې په عمر کې د پښتو یو کتاب هم نه ولوستلی. ما ته د ټول پښتونخوا او د افغانستان د ګوټ نه خلکو پیغامونه پرېښي راته ویل چې په غونډ عمر کې موږ یو پښتو کتاب نه ولوستلی خو تورغم مو لوستلی او د دې نه وروسته به موږ اوس پښتو ناولونه یا پښتو کتابونه حتما لولو. دا ډېر یو غټ کار و زما لپاره نه د پښتو ژبې او د پښتو ناول لپاره چې ناول په دومره پیمانه باندې وچلېږي چې په عمر کې چا پښتو کتاب نه وي لوستلی نو هغه هم ولولي او دا اراده موږ چې دا خپله ژبه یې پردی نه خپله پښتو ژبه به وایي دې نه بعد لکه احسان په توګه یې وایي چې د دې نه وروسته بیا زه وایم که نه حال دا چې زما هم ژبه د هغه هم ده. نو په دې خاطر ما خپل دویم کتاب چې بیا مخ کسانو ته ډالۍ کړی چې چا دا واده کړی و چې موږ به پښتو ژبه زده کوو یا تازه یې په دې باندې شروع کړې وه. او دا کتاب چې دا ځل ما کوشش کړی دی چې د ویلو کې د اسانتیا په خاطر باندې ما 15 غټو فصلونو باندې ویشلی دی یعنې 15 غټ څپرکي مر کړي. تېر کتاب چې تورغم هغه ټول 25 څپرکي وي 25 باب خو دا ځل دا ما 15 غټو فصلونو باندې بیا موضوع د جدا کولو لپاره د درېو ستورو نه کار اخیستل شوی چې کله صحنې جدا کېږي. د دې نه علاوه دا چې دی په کتاب باندې ما نظریات اوله کې د چا نه دي راوستي
مطلب سیده کتاب شروع شوی ما چې کله کتاب چاپ شي نو د هغې نه وروسته به مشران خپل نظر راکوي بل د دې وجه دا چې اکثره موږ کتاب چاپ ته پوره پروت دي خو موږ چې کوم مشران نظریات واورو یا خو هغوی رښتیا هم مصروف وي نشي کولی یا بعضې چې دی ارزښت کتاب ته دومره نه ورکوي چې ستا کتاب ولولي او تا ته پرې نظر درکړي نو په دې خاطر باندې دا چې کتاب سیده زما د خپلو خبرو نه شروع بیا د کتاب موضوع ده مطلب کتاب کې د بل چا نظر نشته هغه په فیسبوک باندې هم بالا خلکو لیکلی دی او د دې نه وروسته هم د مشرانو نه اورو او ما خیال دی چې په کار هم دی چې کتاب کله ولوستل شي او بیا په عام محضر کې نظر راکړي داسې خو اکثر داسې چې کتاب اوس څومره بدرنګ چې ته یې ورله ورکړي چې استاد په دې باندې ما ته نظر وکړي بیا هغه مجبور چې څه ناڅه داسې ولیکي چې کتاب کې چاپ دپاره موزون وي نو په دې خاطر باندې ما آزاد پرېښو چې خلک د دې وروسته په فیسبوک باندې بیا هر څه لیکلی شي کولی شي مکمل منفي نقد کړي یا کولی شي مکمل مثبت کتاب چې هر څنګه یې هماغسې بیا ازادانه لیکي کله چې د چاپ خبره نو بیا ډېر څه محدودیتونه ځان تک دي نو زما هیله ده چې دا ناول د تورغم په څېر باندې خلک خوښ کړي او مینه به ورته ورکړي او د پښتو د ناول لپاره به دا یو ښه لاسته راوړنی زما لپاره به هرومري ځکه چې زه یې لیکوال یم خو زه خوشحالېږم چې د پښتو ناول مخې ته لاړ شي خلک یې ولولي او د پښتو کتاب طرف ته د مطالعې د فرهنګ په پښتنو کې زیات شي خلک کتاب راواخلي او کتاب سره مینه وکړي د ټولو ملګرو نه ډېره مننه او ټول ته ډېره مینه چې راغلی وخت هم راکړو اباد